عزیز زده کړې د یوټیوب چینل درنو مینهوالو السلام علیکم. هیله لرم چې جوړ او روغ به وئ. د تیرو درسونو په ادامه په ننني درس کې چې د لسم ټولګي د ریاضي مضمون 28م درس دی د باقیمانده قضیه تشریح کوو یا ریمینډر تیورم. وګورئ چې د باقیمانده قضیه څه شی ده او څه اهمیت لري. دلته تاسو متوجه شوي آیا د ویش د عملیې له سرته رسولو پرته ویلی شئ چې که د x مکعب منفي شپږ x مربع منفي x منفي شپږ پولینوم په x منفي څلور وویشو پاتې یا باقیمانده به څه وي؟ یعنې بدون د دونه چې موږ دغه پولینوم راواخلو په دغه پولینوم باندې وویشو، آیا تاسو ویلی شئ چې باقیمانده څو دی؟ یعنې باقیمانده پیدا کولی شئ که نه؟ او د باقیمانده د قضیې په مرسته یې پیدا کولی شو. څنګه؟ اوس به یې زده کړو. ګورئ وي که د پی ایکس پولینوم په ایکس منفي ا وویشل شي، دا یو پولینوم دی، دا بل پولینوم دی. که دغه پولینوم راواخلو د پی ایکس په دغه ایکس منفي ا باندې یې وویشو، باقي یا پاتې به څو وي؟ باقي یا پاتې به پی منفي ا وي. پی منفي ا نه بلکې پی ا. یعنې څه؟ یعنې په دغه پولینوم کې د ایکس په ځای ا وضع کړه. ا دې کومه شوه؟ ا دې دغه ځای پیدا کېږي. د ایکس قیمت دلته پیدا کړه، یعنې ایکس منفي ا مساوي صفر ته که بیا به ایکس مساوي شي ا ته. ا د دغه ځای نه پیدا شوه، نو د ا په ځای هر حقیقي عدد راتلی شي. صحیح ده؟ په نورو مثالو کې چې حل کړو، په راتلونکي مثالو کې تاسو به وګورئ چې د ا په ځای هر عدد راتلی شي. نو دغه د ایکس قیمت چې پیدا کړه دغه به په همغه پولینوم کې د ایکس په ځای وضع کې کوم قیمت چې په لاس درسي هغه باقیمانده یا پاتې دی. یعنې آر چې د ریمینډر څخه اخیستل شوی، دلته وګورئ ریمینډر باقي یا پاتې ته ویل کېږي. دغه آر لومړی حرف ترې اخیستل شوی، باقي په همدغه آر سره ښیو. آر مساوي کېږي پی ای، یعنې په پولینوم کې د ای قیمت پیدا کړه، د ای قیمت وضع کړه. د ای قیمت هم د کومه کړه؟ د ای قیمت هم د دغه ایکس منفي ای څخه پیدا کړ. لومړی مثال ته وګورئ، اوس به ډېر ښه پرې پوه شئ. لومړی مثال وي که د پی ایکس مساوي کېږي 2x مربع مثبت 3x مثبت 4 پولینوم پر x مثبت 3 وویشل شي، نو باقي یا ریمینډر به له پی منفي 3 سره مساوي وي. پی منفي 3 هم د کومه کړه؟ تاسو به دغه پولینوم راواخلئ، مقسوم علیه چې کوم دی دغه مقسوم دی، یعنې تقسیمیږي، او دغه مقسوم علیه دی، یعنې په دا باندې یو بل پولینوم تقسیمیږي. تاسو به مقسوم علیه راواخلئ، مقسوم علیه څخه به د x پیدا کړو، ورته x صفر ته کوو مساوي شي. دغه طرف ته اړوو، نون دی چې د یوه طرف نه دا د علامه تغییر کړو، نو دا چپ طرف ته واړول، یو طرف ته اړوو، د ایکس قیمت باید ایکس پاتې شي، شیان باید بل طرف ته څه پیدا کړه؟ هغه منفي 3 په دغه پی پول وضع کړه د ایکس په ځای، ته یې په ځای منفي بیا یې حاصل په لاس کوم دی هغه به باقي وي. کوم باقیمانده به وي؟ هغه باقیمانده به وي پولینوم څخه باندې، یعنې چې پر دغه پولینوم باندې به یې څه شی کېږي؟ هغه منفي 3 څخه موږ ته پی د ایکس په ځای مو دلته وګورئ پی ایکس دی، ایکس په ځای منفي 3 وضع کړه. پی منفي 3 مساوي کېږي، وګورئ 2 خپله لیکو موږ منفي کل مربع 3 مربع به داسې، ځکه دغه 2 تنها بیا د 3 دا چې د منفي علامې مربوط. صحیح ده؟ نو د ایکس مربع په ځای منفي 3 بیا مثبت 3 موږ د ایکس په ځای بیا مثبت 4 خپله لیکو. صحیح به کوو ورته دغه منفي 3 چې مربع کېږي څه رقم مربع کې منفي موږ ویلي منفي ضرب مربع 9 2 کې 2 په مثبت. صحیح ده؟ نو موږ لیکو صحیح ده 13 مثبت دا لیکو مثبت چې په دغه کېږي ضرب د 3 منفي 9
دغه مثبت 4 ګورئ د اتلسو پاتې شي مثبت 9 مثبت 4 مثبت صحیح په لاس راوړئ دا دې تاسو نو که موږ دا اتیا سره هم په دغه شو دا به څه وي ته آزمایش کړی دی آزمایلی دی وګورئ دا پولینوم په ده باندې شوی او 14 موږ چې د ویش عملیه اجرا پیدا کړه د باقیمانده قضیې دلته وي که د پی په ایکس منفي باقیمانده به یعنی اندر به مساوي شي پی ثبوت د پی ایکس پر ایکس منفي ای قسمت یې پاتې آر موږ به ولرو پی ایکس ایکس ضرب د ایکس مثبت یعنی که چه ایکس ایکس منفي دغه ته مقسوم علیه دغلته کیو ایکس موږ ته په لاس راځي د حاصل یا د تقسیم قسمت ورته یي او څه پاتې شي چې دې ته آر ویي نو موږ دغلته بیا لرو چې پی ایکس یعنی دغه پولینوم مساوي دی څه شته مساوي دی دغه خارج خپله مقسوم علیه ضرب دی خارج قسمت صحیح ده پی ایکس مساوي دی خارج قسمت ضرب د مقسوم علیه جمع آر جمع باقی مانده موږ د ویش په آزمایل نه کې چې د ویش عملیات څخه آزمویو ګورئ تاسو ښه متوجه شئ 4 تقسیم د 2 2 ضرب د 2 کېږي 4 صحیح ده دغه د ویش عملیه مو ترسره کړه دغه مقسوم دی دا مقسوم علیه دی دغه خارج قسمت دی دا باقی مانده یې 0 دی صحیح ده اوس دا څنګه آزمویو موږ دغه 2 ضرب د 2 کوو 2 ضرب د 2 4 دا یې په لاس راکړه که نه یعنې دغه مساوي دی د دغه ضرب د 2 سه نو دلته هم پی ایکس مساوي دی د کیو ایکس ضرب د ایکس منفي ای سه خو که چیرې داسې وعده دی چې باقي پاتې کېږي مثلا 15 تقسیم د 2 وي 2 ضربوو 2 ضرب د 2 4 کېږي پاتې شو یو باقي پاتې شو یو که نه بیا نه پې باندې رسي نو اوس یې څه لیکو دا 15 د کومه ځای لاسته راوړو یعنې د ویش عملیه څخه لازمویو 2 ضرب د 2 جمع باقي مانده کوو 2 ضرب د 2 کېږي 4 جمع باقي مانده دی یو مساوي 15 دغه یې په لاس راکړ نو موږ په پولینومونو کې هم داسې یو شکل لرو صحیح ده نو دغه مو له دغه د تقسیم د عملیې په حقیقت کې د آزموینې څخه لاسته راوړل ښه اوس دلته د ایکس قیمت پیدا کوو د ایکس قیمت ایکس منفي ای مساوي کېږي 0 ته ایکس مساوي کېږي ای ته اوس دغه د ایکس قیمت چې ای دی راخلو هر چېرته چې ایکس دی د ایکس په ځای وضع کوو دلته ایکس دی په ځای ای وضع کوو دلته ایکس دی په ځای ای وضع کوو دلته هم ایکس دی په ځای ای وضع کوو دلته خپله ای ده خپله ای لیکو مثبت آرم خپله اوس وګورئ پی ای خپله پی ای لیکو مساوي کېږي دغلته کیو ای ده او دغلته ای منفي ای ای منفي ای 0 کېږي کیو ای ضرب د 0 0 صحیح ده یعنې دغه ټول څه شو دغه ټول ځای 0 شو 0 جمع آر څه کېږي 0 جمع آر آر کېږي یعنې دغه دې موږ ثبوت کړل چې پی ای یعنې که د پی ایکس په پولینوم کې د ای ایکس په ځای ای وضع کړي چې ای دې هم د کومه ځای لاسته راوړي د دغه مقسوم علیه څخه د لاسته راوړي هغه ایر واخلې د پی په پولینوم کې د ایکس په ځای وضع کړي باقي مانده په لاس درکوي یعنې د باقي مانده قضیه موږ ته دا سهولت دا اسانتیا رابخي چې موږ بیا د دوی نه چې یو پولینوم په بل پولینوم باندې وویشو موږ په لنډه توګه وکولی شو باقي مانده یې لاسته راوړو کیدای شي باقي مانده یې 0 وي کیدای شي حقیقي عدد وي دوه مثال ته متوجه شوي کیدای 2x منفي x مربع منفي 9 پولینوم پر x منفي 2 باندې وویشل شي پاتې به یې څو وي تاسې پیدا کړئ موږ د ویش عملیه کې اجرا کړو نو یو څه ډېر وخت نیسي موږ کولی شو بیا د ویش د عملیې د اجرا کولو څخه پاتې یا باقي مانده په لاس راوړو څه رقم وګورئ اول دا راخلو چې مقسوم علیه دی د دې ځای د x قیمت پیدا کوو یعنې x منفي 2 مساوي 0 ته کوو چې د x قیمت پیدا کوو x به مساوي شي دغه منفي 2 دې طرف ته راوړو مثبت 2 کېږي نو د x قیمت هم لاسته راوړو مثبت 2 اوس دغه د x قیمت هم چې مثبت 2 لاسته راوړو په دغه پولینوم کې د x په ځای وضع کوو یعنې لیکو چې 2
دغه د 2 مې خپله ولیکل، د x په ځای لیکم 2 مکعب خپله منفي دلته x مربع دی، د x په ځای لیکم 2 مربع خپله منفي 9. اوس وګورئ 2 خپله لیکم، دغه 2 مکعب کیږي 8 منفي خپله لیکم، دغه 2 مربع کیږي 4. دغه منفي مو ولې په 2 توان لوړه نه کړه، یعنې ولې منفي ضرب د منفي نه کړه؟ ځکه دغه منفي بیرون ده له قوس څخه او دغه مربع چې ده تنها د قوس د داخل مربوط کیږي. ښه نو 2 مربع 4 منفي 9، 2 ضرب د 8 14 او دلته وګورئ منفي ضرب د 4 کیږي منفي 4 منفي 9 خپله 14 نه چې 4 تفریق کو 12 پاتې کیږي، 12 منفي 9 15 کیږي. نو باقیمانده به څو شي کله چې دغه راواخلو په دې باندې وویشو؟ باقیمانده به 15 شي. دلته هم تاسو ته په لاس راوړی دی. په فعالیت کې وګورئ 3 پوښتنې دي. دا لومړۍ پوښتنه ده د یو پولینوم دی، تاسو ښه متوجه شئ د یو پولینوم دی وي که دا پولینوم په دغه باندې وویشل شي باقي به څو وي؟ تاسو د باقیمانده د قضیې په مرسته پیدا کړئ. که دا پولینوم په دغه باندې وویشل شي باقي به څو وي؟ باقیماندې قضیې په مرسته پیدا کړئ. دغه همدارنګه دغه 3 وګورئ چې څنګه یې موږ پیدا کولی شو. ښه به تمرین شي، تاسو ښه متوجه ورته اوسئ چې هیڅ مشکل درته کې پاتې نه شي. نو لومړی وګورئ، لومړی مثال وی پولینوم یې راکړی x مکعب منفي x مکعب منفي x مربع منفي 226 x مثبت 1410. دا پولینوم دی که چیرې دغه پولینوم په دغه x مثبت 11 باندې وویشل شي باقیمانده څو پاتې کېږي؟ تاسو یې باقیمانده پیدا کړئ. موږ یې باقیمانده څه پیدا کوو؟ اول د 2 د x قیمت پیدا کوو، یعنې x مثبت 11 مساوي 0 ته کوو. بیا دغه 11 دې طرف ته د مساوات راوړو، علامه یې مثبته منفي کېږي، نو x به مساوي شي منفي 11 ته. دغه د x قیمت هم پیدا کوو. دغه د x قیمت رااخلو په دغه پولینوم کې د x په ځای وضع کوو. هر چېرته چې x دی په ځای څه شی وضع کوو؟ منفي 11. وګورئ منفي 11 مکعب منفي 11 مربع کل مربع منفي ورسره شامله ده په مربع کې منفي 226 د x په ځای لیکو منفي 11 او دغه مثبت څو دي؟ 1410 خپله لیکو، مثبت 1410. ښه اوس وګورئ منفي 11 مکعب منفي 11 چې مکعب کو، اول خو دغه منفي چې مکعب کې بیرته منفي کېږي. ولې؟ ځکه منفي ضرب د منفي کېږي مثبت، بیا مثبت ضرب د منفي منفي. صحیح شو؟ نو نتیجه دغه ده منفي علامه چې په 3 توان لوړه کړه منفي شوه. 11 په توان د 3 څو کېږي؟ 11 په توان د 3 4914 کېږي. صحیح ده؟ او دلته وګورئ دغه منفي په توان د 2 مثبت کېږي، ځکه منفي ضرب د منفي مثبت. 11 په توان د 2 119 کېږي، نو لیکو منفي دغه منفي علامه مې ولیکه 119. بیا دلته وګورئ دغه منفي ضرب د دغه منفي مثبت 226 ضرب د 11 کېږي 3842 3842 او دغه مثبت 1410 خپله لیکو مثبت 1410. ښه اوس به دا جمع او تفریق کړو. دغه وګورئ د دغه 119 علامه منفي ده، د 4914 علامه منفي ده او دلته وګورئ د دغه علامه هم مثبته 3842 د 1410 علامه هم مثبت ده. نو دا دواړه سره جمع کړم، دا دواړه جمع کړم ځکه هم علامه دي جمع کېږي. بیا وروسته نوره عملیه ترسره کومه. ښه دا دواړه چې جمع کوو علامونه یوه علامه نیسو منفي 3 جمع 9 کېږي 12 یو اصل 1 جمع 1 2 کېږي 3 1 جمع 1 2 کېږي یو اصل و دی 3 1 منفي 9 کېږي 10 0 لیکو یو حاصل دغه 4 خپله نو یو حاصل و شي به 15 یعنې منفي 15022 په لاس راغلل. اوس دغه دواړه علامونه یوه علامه نیسو جمع کوو یې
2 جمع 0 2 4 جمع 1 5 4 جمع 8 12 2 یو اصل 4 جمع 3 1 جمع 3 4 کیږي یو هغه دی 15,252. اوس وګورئ مختلف علامه دي تفریق کیږي له لوی څخه کوچنی تفریق کوو علامه له لوی څخه نیسو دغه لوی دی له دې نه دغه تفریق کوو علامه هم مثبت نیسو. وګورئ نو مثبت علامه نیسو 2 څخه چې 2 تفریق کو 0 له 5 څخه چې مثبت له 5 څخه چې 5 تفریق کو له 5 څخه چې 3 تفریق کو 2 له 2 څخه چې 0 تفریق کو خپله 2 5 څخه 5 تفریق کو 0 چې لیکل مهم نه دي ځکه چې په خاطر 0 معنا نه لري نو پاتې شوی مثبت 260. ستاسو کورنۍ دنده څه شی؟ ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به دغه پولینوم چې x مکعب منفي x مربع منفي 226 x مثبت 1410 دی دا به واخلئ په x مثبت 17 به وویشئ د ویش عملیه به ترسره کړئ. وګورئ چې رښتیا هم باقي تاسو ته مثبت 220 دغه مثبت 220 درسه یادداشت کړئ چې رښتیا هم مثبت 220 تاسو ته باقي پلاس درځي که نه درځي. دوم وګورئ وي که x مکعب منفي 2x مربع مثبت 3x مثبت 15 وویشو په x منفي 4 باقي به یې څه وي؟ تاسو یې ویشئ مه د باقیمانده د قضیې په مرسته یې باقي پیدا کړئ. وګورئ چې څنګه یې پیدا کولی شو. پولینوم دی x مکعب منفي 2x مربع مثبت 3x مثبت 15 او دغه مقسوم علیه چې کوم دی دا مقسوم شو او مقسوم علیه چې دی x منفي 4 دی. اول د دغه ځه د x منفي 4 نه دی یعنې د مقسوم علیه نه د x قیمت پیدا کوو. x منفي 4 مساوي 0 ته کوو x به مساوي شي 4 چې دې طرف ته راوړو مثبت 4 کېږي د x قیمت شو مثبت 4. اوس د مثبت 4 راخلو په دغه کې د x په ځای وضع کوو نو باقیمانده به پیدا شي. د x په ځای لیکم 4 مکعب خپله منفي 2 ضرب د 4 مربع خپله صحیح دغه مربع او مثبت 3 ضرب د 4 مثبت 15. وګورئ 4 مکعب کېږي څو؟ 4 چې مکعب کړو 4 شپېته کېږي 4 ضرب د 4 14 ضرب د 4 شپېته منفي دغه دوه خپله لیکم 14 4 چې مربع کې 14 کېږي یعنې 4 ضرب د 4 14 کېږي او دلته 3 چې ضرب د 4 کې مثبت 12 او 15 هم خپله. ښه اوس دلته وګورئ 4 شپېته خپله لیکو منفي 2 ضرب د 14 کېږي 22 او مثبت 12 خپله لیکو مثبت 15 هم خپله. 4 شپېته نه چې 22 تفریق کړو 22 پاتې کېږي مثبت 12 جمع 15 کېږي 18 22 جمع 18 کېږي څو؟ 9 نو باقیمانده به څو په لاس راشي؟ 9. تاسو کورنۍ دنده دومه دا شوه چې تاسو به دغه پولینوم راواخلئ په دغه پولینوم باندې به یې وویشئ. وګورئ چې رښتیا هم پاتې یا باقي 9 کېږي او که نه کېږي. د نن ورځ درس همدومره و. هیله ده چې ګټور تمام شي. نور درس به په خیر په نورو آینده ویډیوګانو کې تشریح کوو. د الله په امان.